شرمېدلو. دا خلکو ته زه وایم یول د پاکستان کې کربوټ، دویم چې دی سلطان ملتان، او دریم چې دی که نه د پی سی ایل والا، او څلورم هغه خلکو ته چې احسان الله ته په کمنټ کې غلط کمنټونه کوي، غلطې خبرې ورته کوي. دا داسې وخت دی چې تاسو احسان الله سپورټ کوئ او تاسو ورځي غلط خبرې ورته کوئ. تاسو ښه معلومات دی چې پی سی ایل ډراپ ختم شو او ټول کیداریان یې واخیستل په پی سی ایل کې، نو بهرني م واخیستل او هغه ټول هغه چا خبره زړه جاخه ریسې د زړه جاخه، یعنې هغه ټول هغه ریټیل کیداریان یې رابون کړي دي او پی سی ایل یې پرې برابر کړو. دې ته وایي د بوډاګانو کرکټ لیګ. نو خبره داسې ده که نه چې احسان الله غریب چې دی یو نوې ویډیو م راغلې ده او دا ډېر یو ساده انسان دی په ټولو غاړو که نه د دنیا په کیلاریانو کې چې وګورئ احسان الله ډېر یو عاجزه او ډېر یو ساده کیلاري دی چې نه ورته ډېرو خبرو چل ورځي او نه په دې ډېرو خبرو پوهېږي، په د کرکټ سره مینه کوي او بس هغې ته خواریانې کوي چې بس مخکې پکې لاړ شي. او زما دا ویل شم چې احسان الله ته بل کار هم نه ورځي چې بل کار به دا وکړي بغیر د کرکټ نه. احسان الله خو ما هغه ځای کې منلی ولو چې د افغانستان سره یې په هغه سیریز کې اچولی و او کله محمد نبي ته ورغی نو ډېر احترام سره هغه بال ترولو کړو، ورغی لاس یې ورته ورکړو. دا ډېر یو ساده او ډېر یو عاجز او ډېر احترام والا هلک دی. نو غریب د دې ویډیو راغلی ده او ده ویلي چې بس زه د پی سی ایل نه بایکوټ کوم او دا غریب په دې پی سی ایل کې هغې صاحب نه و، نو غریب زړه مات شوی ولو. نو ده ویلي چې بس زه د پی سی ایل نه بایکاټ کوم او چېرته ځمه دوبۍ ته یا به انګلینډ ته ځمه یا بلې ته ځمه یا بلې ته ځمه او هلته به سپورټ وکړمه. نو په کمنټونو کې ورته خلکو غلطې خبرې کړې وې چې زر وره دلته څه کې خو ځه که نه هسې نه چې خبره سپیډ دی 250 نه 160 تر 150 او 150 ته راغلی دی. وایي تا نن اوس نه جوړېږي ته ځه. په دې وخت کې باید احسان الله ته تاسو لاس ورکړئ او راوچته کړئ سپورټ ورکړئ ورته چې ځلې بیا د خپلي ته لاړ شي. ته باید د پاکستان په کرکټ باندې تاسو غیرت مه کوئ، تاسو یو لوبغاړی یو کیلاري ته سپورټ ورکړئ چې خپلي ته واپس راشي. نو پی سی ایل خو چا خبره داسې پی سی ایل تېر شو احسان الله غریب پکې وانغېستو. او بله خبره بس دا وکړمه مولانا محمد رضوان چې د سلطان ملتان کپتان دی او دومره حق لري چې دغه احسان الله غریب پکې واخلي. دا ماره احسان الله دی چې ورځه کې تاسو راغی چې او 150 کې 160 کې سپیټ ولي او دا غریب دومره زر خراب کو. دا ډېر ساده دی چې د په خوله باندې د کنټرول نشته دی، یوه سی پر ډي هغه په خوله یې درته وایي و ډېر یو ساده یې سړی دی. نو کوشش وکړئ دې ته غلطې خبرې مه کوئ. تاسو ټول ته زه چا خبره امید لرم چې دا سپورټ کوي. ډېر یو ښه لوبغاړی دی او په ما باندې ډېر ګران دی. اخر د سوات سټار د ستارو ټاکو. نو احسان الله ته به زه دا ویم احسان الله ژوند دی سختي او بخت پکې راځي، نو ته کوشش کوه انشاءالله ستا اول به موږ اوچتو او به چې سم د وسه کېږي به دغه ویډیو هم د وسه کېږي تا ته موږ کولی شو جوړه کړو او په دې فیسبوک کې په دې میډیا کې پوسټ کړو. نو ستا خپل قسمت دی خواري کوه انشاءالله الله پاک به دې جوړ کړي او چې واپس راشي. او زما خو په زړه دا و چې بس ته د افغانستان سره ولي او د افغانستان په ټیم کې وي دا ته ما په ګارنټۍ ویلې چې په فاست بالینګ کې څنګه چې په دغه خوارو کې دی دا ته به تا چلونه ښودل ځکه ستا سره سپیډ ډېر زیات و په هغه وخت کې خوږ شولې او که پاکستان کرکټ بورډ هم همداسې پرېښودلې. نو پښتون یې نوم د باندې خوږېږي او بس چې کوشش وکړئ خلکو ته هم زه دا وایم چې کوم لوبغاړی دې ته ورسېدو کیلاري دې ته ورسېدو بس هغه په خوشحالۍ کې هغه ښه لوبه کوي هغه پرېږدي هغه دونه مه سپورټ کوئ چې څوک په سخته کې هغه سپورټ کوي. نو دا سپورټ داسې شی دی چې ته ورته ورداخل شو د هغه کې دې ژوند جوړ شو هغې نه بغیر به ته بل کار نشي کولی ته په هماغه سپورټ کې به وکړې. او د احسان الله ډېره غریبه کورنۍ هم ده. نو مخکې ورځ کې هم په خبرو کې راغلي ول چې د غریب د خلکو نه 50,000 1 لک 2 لک او 3 لک روپۍ خلکو نه قرضولي او خپل علاج یې پرې کوو. نو تاسو ته انصاف غواړم انصاف وکړئ انصاف. نو دا احسان سره ودرېږئ ستاسو به ډېره زیاته مننه. زه خو د خندا ویډیوګانې جوړوم خو چې احسان الله دا ویډیوګانې ګورم زړه مې خفه شي. کوشش وکړئ دا سپورټ کړئ. اوس به خلک وایي چې موږ دا څنګه سپورټ کړو. تاسو به داسې چل وکړئ چې د احسان الله په نوم باندې به یو هیشټیګ جوړ کړئ او مکمل تر پی سی ایل شروع کېدو پورې هغې پورې د احسان الله چې هره ویډیو تاسو پوسټ کوئ احسان الله نوم ورسره هیشټیګ کوئ. زه به فیسبوک کې هم دغه د هیشټیګ ولیکم او په فیسبوک په یوټیوب کې چینل کې به هم د دې هیشټیګ چلیږي. نو تاسو کوشش وکړئ د احسان الله د نوم دغه هیشټیګ ما سره په ګډه شیر کړئ او دغه اوبال لري دغه یو عاجز او غریب لوبغاړی دی چې د خپلې توسکې بیا لاړ شي او د دې سپورټ دغسې کېږي. نو تاسو ته ټول هیله کوم چې خوشحاله به یې. انصاف وکړئ انصاف په انصاف کې مو ژوند دی او بیا په تېر احسان الله سره هم ژوند دی. نو سپورټ ورکړئ په الله مو سپارم احسان الله انشاءالله واپس به دې راوړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاپا